طالبانو د څه لپاره پاکستان ته سفر پیل کړی. پاکستان څو ورځې مخکې د طالبانو پر مشر ملا برادر څه بندیزونه ولګول. اوس طالبان د چاول لخوا پاکستان ته غوښتل شوي دي. دلته له موږ سره په دغه ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی. څو ورځې وروسته تر هغه چې پاکستان اعلان وکړ چې د ملا عبدالغني برادر په ګډون پر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه عملي کوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پاکستان ته د ملا برادر د سفر خبر ورکړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون یک شنبه ناوخته د اګست په 23مه نیټه خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو سیاسي مرستیال او د دغې ډلې د قطر دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د پاکستان په بلنه هغه هیواد ته روان شوی دی. د پاکستان حکومت تر دا مهاله په رسمي ډول هغه هیواد ته د ملا برادر سفر تایید او بیا هم رد کړی نه دی. یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ملا برادر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په بلنه پر افغان سولې د بحث لپاره هغه هیواد ته دعوت کړی شوی دی. سهیل شاهین هم ویلي چې ملا عبدالغني برادر په وروستیو جزئیاتو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او دواړه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ولسي تګ راتګ او تجارت د اسانتیاو برابرولو او نور اړوندو موضوعاتو لپاره په پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلي سهیل شاهین زیاته کړې چې د کرونا وایرس خپرېدو طالب استازو سفرونه له ځنډ سره مخ کړي وو چې په وینا یې پر نږدې راتلونکي کې به طالب استازي نورو هیوادونو ته هم سفرونه پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه تېره اونۍ یوه اعلامیه خپره شوه چې پکې د افغان طالبانو د ځینو مشرانو په ګډون د نورو وسلوالو ډلو پر مشرانو هم د ملګرو ملتونو د تعزیراتو کمیټې د بندیزونو پر وضع کېدو باندې ټینګار شوی و. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.